مریض نه و ابن مسعود صاحب مریض و څوک مریض و ابن مسعود عثمان رضی الله ملاقات ورغه پښتنه تا صحابه مر سره ورته وای ما ذات شته څه غواړي او ورته رحمت ربي دی خدای رحمت غواړم وای ما ذات شته کی څه شکایت کې څه دی خوږیږي وای ذنوب ګناهونو شکایت کوم اوس مړ کېږم او ګناهونه مې ډېر کړی دي مسله ورسېدي هغه ته افلا نامر لك افلا ندعو لك طبيبا ډاکټر درته نه راغوړو د دیو ګوري نه بس وای الطبيب امر زني ډاکټر خو مریض کړه ما کوم ډاکټر براته راغواړي دا خبرو تم پام ده لګل دا خدای الله دې معلم صاحب ته خیر ورکړي دا خبره را یاد کړله ډاکټر وای زه مریض کړه ما نو کوم ډاکټر راته راغواړي خاورته نو څنګه غواړي چې پیسې مې وایي په ځوان نه راکولې څنګه کدن کې ولې راکې عثمان صاحب ورته وایي وای نه لورګانې دي اخوارانې مزدوري نه سي کوي هغه د پاره به تنخواه وتړو بیت المال نه وای نه ما لورګانو ته ویلې دي چې تاسو ماخستان مونږ د ورستو سورې واقعیا وایي ماخستان مونږ ورستو وی د کېدو نه مخکې او سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر پاک نه اوریدلې دي چې چا ماخستان مونږ د ورستو سورې واقعیا ولستله لم تصبه فاقه ابدا عمر بر نسل ته الله غریبی نه راولي دا څو سورته دی یو دا یاسین تغابن ملک او مزمل حامیم سجده دا څلور پنځه سوراتونه خو په کار د سیار یو سره ماخستان مونږ درست وایي ای بیګا خو د ما ختم میلاده پیدا را ورسېده چې ما څلور پنځه واړه پاتې شو لدی جنسیتلم به سورته لاړو اولته ناست او بس 12 بجې سم دي ختم کې بس پیدا بس خدای دې فضل وکړي نو ویلې پکاري ځکه چې کور تراسو بیا خو خدای تعذيري بیا خلکو تم پکاري ماغه نو کور کې بیا نه ویلای کیږي مرګري زه خو نه سم ویلای بیا کله ته می ویلې به می کنه کور کې بیا وې د کېدل دي الته بیا نه ویل والله دې ټول اهل اسلام ته توفیق نصیب کړي چې دې وردو کې وظیفه وکړي قاضي ورپس حدید مدنی سورات ده او نوی سایتونه او سلور رکوگانی لري حدید علاکه سمره مهم شی ده مونږ ته اهم وایو تا سورته علاکه وسپنه سورته وای وانزلنا حدید فيه باس شدید گلشن اقبال کې کراچۍ کې یو د وسپنې میل ده څه شی ده ا د وسپنې په میل باندې لیکل دی د آیات وانزلنا الحديد نو پته ولګی سیاست صاحب هم که قرآن کریم ترجمه کړی ده اوس پنی آیات دي اوس پنی په میل باندې لګولای دا اهم الله تعالی په دې باندې ډیفنس راځي څه شي راځي ډیفنس دفاع د ملک په پچا کې په اوس باندې به کې اهم ورته امام ورته اهم اوس باندې فارسی لفظ اهم او ما ته وګوري اسمان درې برکتونه راغلي دي درې برکتونه حدیث ده یو بو او یو ور یو وسپنه سو برکتونه سو درې ور او بو وسپنه او د خدای شان ده دا بچانه منې کېم نه ور چانه منه کوا ماچس او بچانه منه کوا او بیلچا کولنګ مارتول دا چانه منه کو ځکه دا وسپنه دا برکتونه اسمان نه لاره لګلې دي څه شي هوا ښه البته زي اکسیجن دا اکسیجن هم دکن خیر خو خدای تعالی دې مونږه داسې کیسه اکسیجن هم بلته ورکو اکسیجن چیرته اوس خو الله تعالی قران کریم کې مخکې ویل چې مسلمان مثال دی چا ده دی ونه ده نو ونه کې ادم استاد دوه سيزونه دي کاربن ډای اکساید به جذب کی اکسیجن به وباسي مسلمان ته پکار دادي چې خبره وا خراب خبره واوري او خا وباسي د مسلمان مثال الله ونه سره ور کړی دی ونه سره و چته ده اوس که خبره چاته کی هغه نه غلطه جوړه کی الټا روان ده راځي اکسیجن ورته کوم دای فطری سناسو او کېدای شي هغه د هغه خپل سنامي هغه مونږ ناو
لکه مولانا نانوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کې یو ګلاب ما کرل الله الله دا به کول ګلاب او ذکر بالجهرم خشای زو کله کله جمعې مونږ ته وتلې تطلب وتلا پیژنې کنه حالته سپینګره مولا او کبریلی مو خسره ما ته به خوان راکاوه چې ټیک هغه به ذکر بالجهر کاو لا اله الا الله څه شروع به وکړه په زور به جمعې مونږ نورستو ویلې نو مولانا نانوتوی اعلان وکړ دارالعلوم دیوبند کې به نور ذکر بالجهر کو سبق کو په زور به ذکر کو نو د خدای شانو سي په زور به ذکر وکړه مخکې بس دوبیانو کالی وینځل دا به کول ان اصله سره سکه هغه بار مارکینو ها کوي خو کله په زور ذکر شروع ک دوبیانو بس کالی دا سره هغه کول الله بیا به کالی دا کول الله هغه مولانا نانوتوی وایي منګه د ذکر را پیدا شو چې دوبیان کالی وینځي کاوه باندې الله الله کوي کله کله ذکر بالجهرم پکاري خو مقصد دا د معاشره خکی کنه راضي ورپس سبح لله ما في السماوات تسبیح وای الله د پاره چې اسمانو زمکو کې دي وهو العزيز الحكيم الله عزیز او حکیم ده له ملک السماوات الله د پاره بادشاہي د اسمانو د زمکو ده یحیی و یمیت وسپنه پیدا واخلی ښا ما ته یو مرګریا د امریکای والا د توپک نه را کړای دا دومره را کړای راته ما ته مدینه به تومانچا جوړه کو هغه سه ما وکاته کنه کو دومره پلند ستوبه ته مدی آرامیاو ته ګوره څومره مضبوطی جوړ کړای دا څومره مضبوطی جوړ کړای دا هغه مل نه یا مل دومره مضبوطه سي دومره خو د هغه ډبلواله ده توبه او نارای سورای پکې ده دې لپاره به ګولې څنګه خدای خبر جوړيږي او هغه به څنګه ګولې سي دینه وتاله او نو چې سبدا سهران ته پاتې سم دومره رامیان دي دومره مضبوط کار کوي ښا افغانستان کې کوم سرکونه جوړي نو الته بیا داسې سره کې سره لاس په دسي کې نو خپل وای بیا تويږي ځان ته خشه جوړي بل ته څنګه کې آسه شي جوړي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اول الله اول ده والآخر آخر ده والظاهر ظاهر ده ظاهر په اعتبار د صفاتو سره باطن په اعتبار د ذات سره ښه وهو بكل شيء عليم الله په هر څه باندې علیم ده هو الذي الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکا فی سته ایام سترجمه مو کړي و مرګریا ها یو سلور سلوخ ګنټو کې ځکه د شپه ورځ نه و فی سته ایام په یو سلور سلوخ ګنټو کې ثم استوى بیا مو استوا وکړه علی العرش عرش تا وس الله تعالی یو درې شیان بیانې مرګریا سزمکه کې کته کیږي یعلمو دا الله پویږي ما یلجو پلارد هغه چې زمکه کې نه نوځي نو زمکه کې مرګریا سو شان نه نوځي ورته ګوري یو توخم څه شي علاقه توخم نمبر 2 او بو نمبر 3 مړی نمبر 3 دا مړی موږ تاسو خو کنه یعلم ما یلجو پلا الکدام به خدای رحم ده چې غریب او مالدار په هندستان کې وایي غریب مړ سي نو د خاورو تیل پیاچی پاغي سوځي ټیک څه کنه او سمالدار مړ سي زيتون تیل اعلی او لرګم دي زيتون اعلی او سي غریب مړ سي خدای خبر سي کی کر لرګي کدي ګلتوت لرګي پیرواچی پاغي باندې وسوځي مالدار کړه کیسړی لرګي سب توبه الله توبه غریب نو تور دوخیزي ها او خراب نو هغه توري خو ما خاور تیلسو او هغه ته صفات لاچی او الحمدلله د منګ اسلام کا غریب او کمالدار یو قسم خاور ده یو قسم خاور کې خو
یعلم ما یلجو فی الارض وما یخرج منها هغه سره وزي دی هغه نه نو راوزي مرګره درې شیا نو نوزي درې راوزي درې اول نمبر اوپر راوزي له وبو ازمکه کنا نمبر 2 فصل نمبر 3 الله وای مړی بم راوزي ګور الله خبره په کم ځای راتا وکړه هغه سره راتا وکړه وما ينزل من السماء هغه چې الله را کته کی د اسمان نه وما ينزل من السماء هغه چې الله را کته کی د اسمان نه والله تعالی وای دا دوه خو ویني دا دوه خو ویني مرګره نو دا دریم سکا خدا مو وینه کنه وما يعرج فيها هغه چې خيزي اسمان ته وما يعرج فيها وهو معكم دا الله تاسو سره ده اينما كنتم ارچته چي تاسو محدثي وای بچا دلته خوې تیرېګا ترمذی بابا جی سوې وای دلته خوې تیرېګا والله بما تعملون بصير الله تعالی واچ کون کېدا ستې په نوټس کې اغسته له ملک السماوات والارض الله د پاره بچای د اسمانو زمکو ده الله د پاره ترجع الامور تفوض الامور امور ټول الله ته تابعيږي یولج الليل فی النهار الله وای موږ نه باسو شپه په ورځ کې نه نوځي شپه په ورځ کې ویولج النهار فی الليل او نه نوځي ورځ په شپه کې وهو علیم بذات الصدور او دا الله عالم د پاسرارو د زړونو امنو بالله الله عقیده جوړه کوي په الله باندې ورسولی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وانفقوا او انفاقوا کوي مما جعلکم هغه څنګه زولي استی تاسو مستخلفین خلیفګان الکه دي کې او بل نقطه معلومه سو الله دا څنګه چې تاسو مالکان یاست د خپل پیسو سی ویلې خلیفګان یاستئ نو الله وایي چې خلیفہ سي نو د مالک په حکم بچلېږي خیال کو پیسې په ناروا شي کې کوم نه مصرف نه کی الله تعالی فرمایي فالذین آمنوا منکم هغه کسان چې ایمان راوړل تاسو نه او انفاق کوي لهم اجر کبیر هغه د پاره اجر کبیره ده وما لكم لا تؤمنون بالله او سوجل چې تاسو ایمان نه لرئ په الله باندې والرسول يدعوكم او پیغمبر پاک دعوت درکې تاسو ته لتؤمنوا بربکم چې تاسو ایمان راوړئ پر رب باندې وقد اخذ ميثاقكم او الله غسته تاسو نو وعده مضبوطه ان كنتم مؤمنين هو الذي الله غزاتا ينزل على عبده چې الله را پیدا راکته کی په بنده باندې آیات بینات واضح دلائل ليخرجكم من الظلمات چراو باسی تاسو د تیارو د کفر نه رڼا د اسلام ته وان الله بكم لرؤوف رحیم الله پتا سو رؤوف دا رحیم دا وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله او سو وجد چې تاسو انفاق نکوي په لار الله کې ولله میراث السماوات الله د پاره میراث د اسمانو د زمکو ده الله کدا تطبیق موږ تاسو کړو کنو کړی دوره تفسیر سر کې د آیاتونو کې تطبیق هم کړو مو الله وای خیراتو کوي سو کوي خیرات انفقوا تاسو ورته وګورئ اول د پاس آیات ته وګورئ وانفقوا لهم اجر کبیر چا سي خیراتو کا غد پاره بس شوی اجر کبیر به الله وای سی ودی نه کوس بیا الله بیا خبره سخت کړه لږ پاس بیا لار سي دي زینا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين الله خیراتو کوي ما پیسې درکړي دي دعا سی بیا سم نس نو کترا کته سي
وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ول خیرات نه کوي دریم سبیا سم نس الله ولله میراث السماوات پیسې به د خیر ما ته پاتې الله وای کيو کې نه کې خو غستاده لا يستوي منكم برابر ند تاسو نه من انفق من قبل الفتح چا سي خیرات کړي مخکې د فتح د مکې نه وقاتل او جنگ کړي اولئک اعظم درجه دا لوی د په درجه کې د هغه کسانو نه چې انفاق کړي پس د فتح د مکې نه وقاتلوا جهاد کړي پس د فتح د مکې نه الکه شیعاګانو باندې زمونږ دا دلیل ده شیعاګان وای حضرت علی دی حضرت ابوبکر نه څه شي ده غوړه ده موږ وای غوړه نه ده ځکه غوړه نه ده چې ابوبکر د مکې د فتح نه مخکې خیرات کړی ده مکې د فتح نه مخکې هغه جنگونه کړي او حضرت علی د فتح د مکې نه وروسته خیرات کړی ده نو کوم یو غوړه ده نو پته ولګي چې ابوبکر غوړه ده دا شیعاګانو لپاره بهترین دلیل ده زمنګ د خوا ده وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ار یو سر الله وعده کړی الله خستا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله سول دا کس قرض باور کې الله تا قرض اسنه فيضاعفه له الله بدوچن کې د پاره فيضاعف له الله کله څه شی یضاعفه ضرب ده کنه او دا ضرب ده قرآن کریم نه ضرب ثابت سر او وزداد 9 جمع ثابت اسولا سوره کهف کې الا 50 عام سوره نوح کې منفی ثابت اسولا او 7 اذا رجعتم تلك 10 كاملا تقسیم ثابت سر علم ریاضی قرآن نه ثابت ده یوم تر المؤمنین هغه وخت کې د اجر بکړه الله ورکي یوم فاغ ورځ ستبوین مؤمنان سړی او مؤمنان خزي یسعى نورهم سروان به صدقات داغي بین ایدی مخک د دین او کی طرف ده اور تو ویلای کیږي با بشراکم اليوم زیره د تاسو د پارن نورز جنتونه سبایږي بلان د داغین نورونه همیشه به پاغي کی ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون هغه وخت کې سوای به منافقان سړي او منافقان خزي هغه کسانو د پاره امنو سیمان راوړل دا انظرونا وګورئ مونږ نقتبس من نورکم نستفید سلک چارج واخلو د نور تاسو نه نو الله د خوانه ورته ویلای سي ارجعوا وراکم واپس لاړ سي فالتمسوا نورا الترنا ولټوي فضرب بينهم وبواله سي دي ما به کې بسور یو دیوال سور دیوال توای له باب هغه د پاره په دروازه باطنو فی الرحمه باطن دغه کې بر رحمت وي او ظاهر دغه نه بجانم وي الک تاسو سورته بقره سر کې ویلو یخادعون الله او بیا مصیب وما يخدعون ان لغین ورستو الله یستهزئ بهم هغه دا د استهزاء ده الله ورته واپس نور ال تخرسیږي نو الله ورته دنیا یاد کی دوی به کسي دلته دي واپس ال الله دیوالو دا استهزاء ده ینادونهم आवाज بکی دیتا علم نکم معکم منافقان به مؤمنان توای آیا مونږ تاسو سره نو قالوا غیب ورتوای اولنا ظاهر کې وای خو باطن کې نه وای ولکنکم فتنتم تاسو ځان فتنه کې اچولیو وتربصتم انتظار مکو په مؤمنانو ورتبتم او تاسو شک کړو ورتبتم تاسو په دین کې شکونه کول وغرتکم الامانیو او دوکا در کړو تاسو لره امانیو ارزوګارو حتا جاء امر الله چراغ امر د الله تعالی وغرکم بالله الغرور
او دوکا درکړه تاسو ته دوکا باز فالیوم ننورز لا یؤخذ منکم فدیه نبسی قبل ولا د تاسو نه مالی بدلا ولا من الذين هنا کسانونا کفرو چې کفر کړه دا ومأواکم النار او زستاسو جهنم ده یا مولاکم دا اور ستاسو مالک ده یا مولاکم دا اور ستاسو مالک ده او تاسو دې اور څه استه یاره کا پراپرټي استه څه استه پراپرټي استه وبئس المصير او بد زیاده دا واپس کېدو دی اور لرا علم یا ان للذین ایا نظر غله وخ هغه کسانو دا پاره ان تخشع قلوبهم سنرم سزرونه د دې د ذکر د الله لرا وما نزل من الحق هغه چې نازلېږي د حق نه الکه دا ناشنا آیات ده فوزیل ابن عیاض خو پیژنې کنه فوزیل ابن عیاض هغه مشهور ډاکو یو وکیسه غلو انتهایی غټ غل او دا سه غلو چې کم کلی نه بغلا کوله یو هفته مخکې به اطلاع ورکړه ساله کا ثبات تاسو نمبر ده ځان خطه کړه کوي یو ورځ یو کور ته وراوړي نو یو د خپې په دیوال باندې پاس دا یو خپې کاته ده او کور کې و بډای خزه ده او د قران کریم د آیات تلاوت کی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله بس څنګه چې د آیات فضیل ابن عیاض واورید په دیوال باندې لګیا د لا ناستا او مال ته ویل چې الله دې ما توبو باندې توبه ده واپس راکاتس او راکاتس څومره مال سي خلکو ناغسته واغه واپس کسه واپس ک او راغی داسې توبه وباسله بیت الله ته راغی او بیت الله کې ابي زمزم سره ولاړ بو او مورخین لیکي چې دیر سکاله تیر کړ بیت الله کې او ما ضحکا په دیر سکالو کې خندلیم ندی دې ته توبه وای او بیا یې وشپه ولاړ د ابي زمزم خوا کې سګوري یو قاری د قران کریم تلاوت کوي او وایسي دا سه عمل نامه بکی خدای سي او با انسان به سه مال لا نه یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها مال هذا الكتاب لا يغادر او ده په تعجد ولال دا صدايات وارد او چیغه ولا او مل ته په حق ورسید او جنت معلا کې سکه مکه کې ادیرا ده الته دی بی خدای جی د خپو خواته قبر جوړ سي دی بی خدای جی دا غایات ده او دا غایات ده ابن مبارک نه چا پختنه وکړ ابن مبارک خو پیژنې کنه هغه نه چا پختنه وکړ چې دا دومره تقوا تا کم ځای نه شروع کړه هغه ته دی آیات ما شروع کړه سنه می شروع کړه دی آیات ما شروع کړه او رمبنای سړی چې د جهاد باب لیکل دا څه لیکل دا جهاد باب هغه ابن مبارک دا او د جهاد په باب باندې دا آیات لیکل دا فضایل ډیر زیات راځي ولا يكون او مکیږي کلذین پشان تدا کسانو او تل کتاب سی کتاب ورکړی سوی دا من قبل مخکد دینا فطوال علیهم الامد وګدسو پاغي باندې ارزوګانی فقصد قلوبهم زړونه ساقسل وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دینه بدمعشانو علمو پویسی ان الله یحیی الارض الله ژوندې کی زمکا پس د مارنا قد بینا لكم الآیات بیانو تاسو د پار آیاتونه لعلکم تعقلون چې تاسو عقل پکار واچوي ان المصدقین خیرات کوون کی سړی او خیرات کوون کی خزه واقرض الله قرضا حسنا هغه خلق چې قرض ورکي الله ته قرض حسنا يضاعف لهم الله بدوچن کې هغه د فاره ولهم اجر کبیر کریم او دې د فاره اجر کریم ده
والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی په الله او په پیغمبرانو اولئک هم الصدیقون الله دا صدیقون دي وشهداء او شهدا دي حسن بصری بویل کل مؤمن شهید هر مسلمان سی په ایمان مړ سی دا شهید ده بس لهم اجرهم ببدید پار اجر او نور د دی والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړه ده وکذبوا بیااتنا اولئک اصحاب الجحیم دا صاحبان د جهنم والا دي علمو پویسی انما الحیات الدنیا سی حیات ژوند د دنیا لعب ده او لهو ده او زینت او تفاخر ده او تکاثر ده فی الاموال والاولاد علمو پویسی تاسو انما الحیات الدنیا سی ژوند د دنیا لعب الله مستی ده یو ولهون او گپ شپ د دوا وزینت زینت تدری وتفاخر بینکم او فخر دستا سما بین کې سلور وتکاثر فی الاموال او تکاثر د په مالونو کې پنځه والاولاد په چا کې په اولاد کې فمثل غیث مثال د باران ده عجب الكفار تعجب کیا چې غیلره کفار الله کدل تشپک ذکر کړ دنیا او مخکې سو ذکر کړیو و مخکې سو ذکر کړیو والا کا زوین للناس هدايا چاته یاد ده وزورا زوین للناس من النساء صبرک نو الله حزوین للناس حب الشهوات من النساء سیس نو دی اپی پورز الله تا وعده وک سدیو ک ورپسې څه شایدا والبنین یک شنبه دی یک شنبه پورز دی چا غمو در سره ای بچی غمو اور ورپسې څه شایدا او شابسه او دی دوشنبه پورز مونږ ته دوشنبه وایو پیر پورز تا سره د خزانو غمو څه شي الکه زنانه د پاره دا غوګالی او دا سيزونه په کار دي خام من الذهب د سرو زرونه پیر پورز د څه غمو سرو ځکه زنانه ډیماند کوي کنه کوي اور پسې منګل پورز ول پیزا سپینزر چاندي اور پسې مولانا من الذهب والفضه او بل واخو مو ویل کنه والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والانعام څه شي والانعام والخيل المسومه نو دي چهارشنبه پورز تاسو ورته چهارشنبه تا بود ای بود پورز د گاډي غمو گاډي پکار ده کنه کوړتا پکار ده کنه اول انعام د پنځشنبه پر چا غمو میخه غمو میخه پکار ده کنه شودي بخور کنه اول حرس او د جمعه پورز میخه تبا کپل راوړو کنه نو الله مرګه تا وکړه چې خدای ته پورز د واده وک او د جمعه پورز د میخه ته کپل راوړله کپل راوړل ته ما د پاره سوکړو الله دا متاع نو ته الله شپکړه زګرا قران کریم ختم سمرګره دا یو خو بل خسره دا یو رس خو بخسوي کنه دا یو رس خو به خدای عبادت ته فارغ شوی کنه دا رب ته مرګره راضي ورپس کما مثل غیسین الله مثال د باران دا الکه دې ته تشبیه مرکب مع المرکب وای علم معانی کې سورتوي تشبیه مرکب مع المرکب کما مثل غیسین مثال د باران دا عجب الکفار سی تعجب کړي کفار نباتو د نبات داغي ثم ییجو او بیا وچسی فتراو مصفرا تبوینا غیل رزیلا ثم یکونو حطاما بیا بریزر زی او په آخرت کې عذاب شدید ده او مغفرت د طرف د الله نه
او جنات جنت ورضوان رضامندی دا غره ده ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا منګر دا متاع الغرور ده سابقو تیزیو کوي مغفرت ته درب ستاسونه او جنت ته سراغه پلنواله پشان ته اسمان او زمکه ده اعدت للذین آمنوا بزاویلی کلی سے پلنواله دومره ده فما ظنک بالطول وبدواله بسمری قاضی بزاویلی کلی اعدت للذین تیار سویدا کسان دا پارا سیمان راوڑے پا اللہ و پیغمبرانو دا فضل دا اللہ دا ورکی اللہ و ایمنگی ورکی چاہتے چغواسی واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبت آغا چرسیگی تاستا کم مصیبت فی الارض پزمکا کی ولا فی انفسکم و نپا نفسون استاسو کی الا فی کتاب دا پا قضا دا اللہ کی دا من قبل ان نبرأها مخکد دینا ان نصیبها الیکا چتات در اسفارو ان ذالک علی اللہ یسیر دا پا اللہ تعالی باندی آسان دا لکای لا تاسو دی دا پارا چتاسو خپا نسی علا ما فاتکم آغا چه مخیتاسو نپوسوی دی ولا تفرحوا او تاسو بغرور نسی بما آتاکم آغا چه من که درکو والله لا يحب الله نخوخی کل مختال فخور هر متکبر او فخور متکبر بالقول او متکبر بالفعل هغه کسان دي چې بخل کوي امر کوي خلکو ته په بخل باندې ومن يتولى هغه څوک چې وګرځي د الله د احکاماتونه الله تعالی غنی ده او حمید ده لقد ارسلنا الله منګ لګلی دي تاسو لګلی مدي پیغمبران په واضح دلایل سره وانزلنا معهم الكتاب او من نازل کړه غي سره کتاب والميزان او نظام عدل سشالکه نظام عدل ليقوم الناس سی خلق بدریگی په انصاف سره وانزلنا الحديد الله ما نازل کړی دا وسپنا سشه می نازل کړی دا وسپنا فيه باس شدید هغه کی قوت سخره سشه دا قوت سخره ومنافع للناس او منافع د پاره د خلقو دي نو ما ته ګور علاقه وسپنه کې سو پای دی الله ذکر کړی دعا سو پای دی دعا یو دا باس شدید پدې کې سخت جنگ ده علاقه جنگ خلق په وسپنه کې کنه دا معنا سوا او دوم ومنافع للناس علاقه د موږ تاسو لا سپیکر سره جوړ شوی دا پاس ها وسپنه جوړ شوی دا اته دغه مخ ته دا کم شي سی ولار د دام چا نه جوړ شوی دا وسپنه نه جوړ شوی دا الله منافع للناس وليعلم الله او علت د انزال د کتاب او د وسپنه سی الله ښکارا کی په علم زوري سره چې څوک امداد کوي د الله او د پیغمبرانو په غیب ان الله قوی عزیز الله تعالی قوی او عزیز ده وسپنه ورستو زکه ذکر کړه سی الکا د خدای کتاب سے کم سره نه مني بیا کار سره واخله ها وسپنه نه واخله چا نه واخله وسپنه نه واخله وینه کیم وسپنه ده بالکل وینه کیم وسپنه ده ٹھیک څه نو بس الله تعالی شان ده هر څه ته حاجت لري باس شدید منافع سخت دي نکره راوړه نکره ذکر راوړه چې منافع چاته پته ده ډیر شی دی پکې ولقد ارسلنا نوح الله موږ لګلو نوح علی السلام ابراهیم علی السلام او ګرځولې مو په اولادې د دې کې نبوت پیغمبري وانزلنا والكتاب او کتاب
او باز داغې نه هدایت یاب دو او زیاد داغې نه سکون د فاسقانو ثم قفینا بیا نور پسیو کو علی آثار په نشانو داغې رسولان وقفینا بعیسی ابن مریم او منګه ورپسې کې صاحب ابن مریم او ور مکاغته انجیل او مګرزو پزړه کسانو کې اتبعو اتباع کړو مهرباني او رحمت ورهبانیت او رهبانیت دا رهبانیت سو خدایي نعمتونه په ځان حرام کړیو ابتدعوا سزا نه جوړ کړیو ما كتبنا عليهم منګه نو پرس کړي پاغي باندې الا بتغاء رضوان الله منګر د پاره د طلب د رضا د الله فما رعوها حق رعایتها هغه لحاظونه کسې لحاظ الله اور مکا کساوتا سیما نراول د هغه نه اجر او زیاد د دین فاسقانو یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اتقوا الله ویریږي الله نه ایمان راوړی په پیغمبر یوتیکم کفلین الله بتا است دو ډبل اجر درکې د رحمت او ما ویلو دو ډبل اجر چا نه پاره ادري کسانو مخکې مسله تیر ده ويجعل لكم نورا الله تعالی بتا است نور درکې چې زی بتا سو پاغه او مغفرت به تو کی والله غفور رحیم لله يعلم دا دې د پاره سي تصدیق کوي اهل کتاب د دې خبره سدي قادر نه دی په شی د فضل د الله او په سي فضل د الله په قدرت ده الله ورکی چاته چغاسي الله ذوالفضل العظیم ده سوره مجادله مدنی سورت ده او تقریبا 22 آیاتونه لري او 3 رکوګان لري مجادله نازل سوی په